نن د افسوس خبره ده په دنیا کې پاکستان چې دی ټولو کې په شا روان دی خو انشاءالله ډاکټر خان بابا چې او دله دی الله ډیر عمر ورکړي د په عمر کې د الله برکت واچي چې زموږ دا میشن چې دی د پښتنو دا میشن چې دی دا مخکې ورسوي او دا پښتانه چې کوم دی ظالمانو وده کړي چې دا خان بابا راجندي کړي نو زه دې نه وروسته ډاکټر صاحب بیا شکریا ادا کوم چې ډاکټر صاحب ټول پښتانه یې کړ صرف جنگ به د اسلام آباد یا به د صوبې جنگ خو ډاکټر صاحب پښتانو ته چې ستاسو خپل وسایل دي په دې باندې صرف تاسو رایق شئ او د ډاکټر صاحب چې موږ ته کوم میشن راوړی دی دا کم دا دغه چې راته لیکلی دی را منشور چې دی زه ته قسم خورم چې د قرآن او د حدیث په مطابق لیکلی ګورئ خپل لالچ خپل خودغرضي مفاد پرستي پکې نشته ګورئ چې ما ته څه مفاد صرف د قرآن او د حدیث واحد دا یو پارټي ده چې دا په حق او په صداقت او په ننګ او په غیرت د الله دغه باندې ولاړه ده نو زه ډاکټر صاحب بیا شکریا ادا کوم چې ډاکټر خان بابا چې تا کوم میشن شروع کړی دی الله دې په دې میشن کې کامیاب کړي سره زموږ والسلام